بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد. پرون موږ تاسو د مسلمانانو د اسلامي امت د ذلت د اسباب په سلسله کې د سببونه بیان کړل او بیا موږ چې د نور سببونه به سبا ته بیان. پرون چې کوم د سببونه موږ بیان کړل هغه څه شي وو؟ اول سبب کوم؟ یو د اسلامي امارت رنګېدل سي د اسلامي خلافت نشټواله یا د خلیفہ نشټواله د اسلامي خلافت رنګېدل یا لمنځه تلل. او دویم سبب څه په اسلامي نړۍ کې یا د مسلمانانو په ژوند کې د سیکولریزم راتلل او د سیکولریزم معنا د سیکولریزم تاریخچه د سیکولریزم عملی مصداق او د شیانو په اړه کې تفصیل باندې پرون خبره وکوله. دریم سبب ورونو مسلمانانو د ذلت د اسباب په سلسله کې هغه د مسلمانانو د کمتري احساس او روحي شکست. مسلمانان دوی په روحي لحاظ په رواني لحاظ باندې د داسې یو کیفیت سره مخ کړل د کافرانو چې مسلمانانو به دا احساس کاوه چې موږ د کفر په مقابل کې نور څه نشو کولای. دوی ډېر زورور د کمترۍ په احساس اخته کړل مسلمان. په مجموع کې د ټول امت حاکمانو د ټول امت مسؤلینو د پادشاهیو مشرانو ته نور مسؤلینو ته پوزونو ته دیو ته دا احساس ورکړ چې موږ د کافرانو په مقابل کې څه نشو کولای، باید جوړجاړی ورسره ځکه دوی ټانګونه لري، دوی توپونه لري، دوی سټلایټ لري، دوی تیاری لري، دوی کشتۍ لري، دوی پوزونه لري، دوی پوهنتونونه لري، دوی قوي اقتصاد لري، دوی علم لري، دوی هر خواته رسیدګي لري، تجربه لري. او موږ څه نشو کولای. نو چې نشو کولای باید موږ د دوی په مقابل کې ځان خطر سره مواجه نه کړو. دغه سلسله دغه د مسلمانانو په زړونو کې د کفارو نه د رعب او د ویرې احساس پیدا کول دا په ډیرو کارونو باندې وشو. په دې لاره کې دوی ډیر کارونه وکړل. په دې لاره کې دوی علم هم استعمال کړ، په دې لاره کې دوی من نصاب او کتاب او مکتب نه هم کار واخیسته. په دې لاره کې حتی د علما او د مساجد او د منابر او د دارالفتاګانو د دینه کار واخیسته. گمراه عالمان، گمراه بیلدینه دین ته منسوب خلک دای استعمال کړل. هغه ته ویل چې د خلک ته وایي چې ځان هلاکت ته مور ورځوي، نه شي کولای، دا کار نشي کولای، د انګريز مقابله نشي کولای. یا دا ورته وایي چې ګوري د انګريز دا راغله دلته وطن آبادوي، د انګريز یا د امریکایي، د فرانسوي، د ایټالوي، د جرمني، د بل دلته راغله، د پرتګالي دا راغله، دا وطن آبادوي، دلته سړکونه جوړوي، دلته پلونه جوړوي، دلته مکتب جوړوي، دلته بازار او مارکیټ جوړوي، دلته زراعت لپاره کار کوي. د دوی مقابله کول دا بالکل ناروا ده. حتی چې په افریقا کې هغوی د مستعمرینو تصوف خانقاوي او د تصوف مشران صوفیان مرشدین دای استعمال کړه، هغه چې منحرف وو، چې نیک خلک پکې وو، یوازې د زهد تر حده پورې، د تقوا تر حده پورې د تصوف باورمند وو. هغه جهاد وکاوه، هغه قتال وکاوه د کفارو په مقابل کې، هغه د زهد او تقوا لپاره اختیار کړ. خو هغه چې یو ډول فلسفیانه او درباري تصوف یو هغه د ځان سره ملګری کړ. او فرانسویان براتل، د فرانسې مسؤلین براتل، لوی جنرالان براتل خانقاو ته، او بیا به الته پیر ته هم پیسې ورکړي، هم به ورته ویلي چې ګوره کده د مجاهدین د دې مخالفین دي، کدا یو وری قوي شو دا به نه تاسو منی نه منی دا د تا دربار هم در خرابوي او د ما دربار هم را خرابوي. نو د دې لپاره چې د دې مخنیوي شوی تاسو خلکو ته وایي چې دوی یاغیان دي، دوی باغیان دي، دوی خوارج دي، دوی وطن راني، دوی د ولی الامر طاعت نه کوي، او دوی ناخوبه اندیشه خلک دي، دوی خلک دي خطرناک سرنوشت سره مخ کوي. د خلکو او د دوی ترمنځ فاصله پیدا کړي. نه هم به پیسې ورکول دي مشرانو ته، هم به دغه عزت کاوه، هم به د دې پیرانو داسې ډول تصنعي عزت کاوه
خانقاه ته به یو کال بسته بودیجه ورکړه دربارونه به لکه دا اوس چې امریکایان راغله افغانستان ته تاسو ګوري مسجدونه یې ړنګ کړل خلک بمبار کړل په مانځه ولاړ خلک په کروز باندې وویشتل په تراو باندې ولاړ خلک وویشتل په جنازو باندې ولاړ خلک وویشتل خو دربارونه او خانقاوې دای پیرخانه دای ودان کړ دا اوس اطلاعات او کلتور وزیر مخدوم رحیم هر چیرې د ملنګانو د درویشانو د منحرفو خلکو د دوی په خدمت کې ده دربارونه او خانقاهونه دا ودانۍ مسجدونه وجني په مسجدونو کې خلک وجني مسجدونه وراني طالب او ملاب سره جنگ ده کتاب او مدرسې سره جنگ ده خو هغه خلک چې منحرف دي بیلار دي ځانانه په چرس باندې ځانانه په جهالت باندې په دې باندې اخته کړی دي یو ډول پیران راوتلي په دې کابل کې برادران ورته وایي هغه یو کلیپ ویډیو کلیپ تاسو هغه قربان چې ډیر وایي او پیرانیان دی واغه کافر د کافر وي ته د خلکو ته چې رهنمایي کوي دا لکه ما کوي ول خپل ځل نه کوم وي قران نه حدیث نه ورنه قران حدیث نه خپل ځل نه کوم خپل ځل نه کوم ورته کلمه وای کلمه نه وای تر اخره پورې چې خواري په باندې کوي تاسو بل دی هغه په پیر ویډیو تر اخره پورې کلمه نه وای کلمه تر اخره پورې نه وای تر اخره پورې کلمه نه وای خو خلک ځان پسې کړی دي حکومت تر شا ولاړ ده دا ډول خلک دوی د ټولنې کې د پیری په نامه د مشرۍ په نامه د رهنمایي په نامه د لارښوونې په نامه د ارشاد په نامه را مخته کړی دي همدارنګه د اوقاف د لارې نه همدارنګه د منابر له لارې نه همدارنګه دغه رادیويي نشرات لاره نه پر رادیوګان کې ګوره دوی داسې کسان هغه کړی دي مقرر کړی دي چې کله مرکه ور سره کوي داسې خلک راوغواړي چې د دوی په مزاج باندې برابر خبرې کوي چې د دوی فضایل بیانوي چې د دوی ښېګڼې خلکو ته بیانوي یو بدبخت یو زنديق انسان د یو نصف فکر په نامه باندې یو قنداره ده د امریکا د استخباراتو سره ده په کابل کې د امریکا د سفارت نه خړ ډبل معاش اخلي حکومت باندې تنقید کوي جهاد او مجاهدین داخله سره منینو دغه وحشتګر ناپوه جاهل احمق کودن داسې الفاظ خطاب ورته کوي یو بل احمد سیدی په نامه باندې یو څوک دی د غور دی ټول عمر د امریکا ملاتړ کوي ټول عمر د امریکایي پروګرامونو په خدمت کې دی او هر وخت مرکه دي هم دوه خلکو سره کوي دغه ډول خلک دوی هر چیرې ټاکلي دي فرانسویان هم انداسې کړي وو ایتالویان هم انداسې کړي وو او انګریزان هم انداسې کړي وو په هندستان کې په افغانستان کې په نور ملکونو کې چې دوی نیولي په مجموع کې دا هڅې داسې روانې وي چې امت ته د امت بچیانو ته داسې ورفهمي چې د انګریز سره مقابله کول دا ناممکنه ده معافیت په دې کې ده چې ځان غلی ونیسي بس د دې خلکو سره غاړه وړي د دې خلکو د قوانینو مخالفت مکوي هغه تاسو له منځنه نه منې کوي مزه ودان ده ځانونه کوي باقي معنی ده چې نظام د اسلام وي قانون د شریعت وي مسلمانان د آزاد وي خپل حریت دی ولري سرلوړي دی وي د چا تر کوماندې او فشار لاندې دی نه وي ژوند د اسلامي بڼه باندې برابر وي د دې شان خبرې نه کوي بس یو منځونه کوي عبادت کوي د کتابونو متنونه وایي عملی مصداقي که پیدا نشو خیر هدايه وایي هدايه تدریسوي هدايه په الماری کې دی هدايه شرح کوي خو قضا ته به هدايه نه را باسي محکمې ته به هدايه نه را باسي په ټولنه کې به فیصله د هدايه نه کوي چې فقهي کتاب دی بس یوازې د زینت الماری د پاره چاپوي او وایي تدریسوي خو فیصله د خلکو په منځ کې به داته نشي کولای دا به حاکم کوي دا به ولسوال کوي دا به دولتي قاضي کوي دا به دولتي څارنوال کوي دا به د عدالت وزارت کوي دا به پارلمان کوي دا به ریاست جمهوریت په خپل فرمانونو باندې کوي تبل د کتاب خبره ټولنه ته نه کوي بس کتاب چاپوه شرح په لیکه خلکو ته تدریسوه چې ستومانه شو الماری کې کېږده چې دا باندې جوړ شو بیرته بیا راواخله سبا بیا سر په باندې خو ګوره چې د مدرسې له دیوال نه بیرون نه باسي دا کتاب ټولنه کې تطبیق نشي دا کتاب کنه دا ولی دا بیا خلک راپاروي خلک راپورته کوي د ما په خلاف باندې نو دوی کوشش کوي له هر لارې نه
بلکې مسلسل هم دا کوشش وکاو په د 13 کلونو کې د مختلفو لارونو ترڅو مسلمانان د یو ډول روحي رواني شکست سره مخامخ کی او مسلمانانو ته دا قناعت ورکړي چې تاسو د کافر مقابله نشئ کولای، تاسو ځان متبع کوئ، تاسو وطن مورانه وي. هغه د خلک د آبادی لپاره راغلي، حتی دوی د خپل راتګ ته اسی واجبونه اختیار کړو د استعمار لپاره راغلي. استعمار د تعمیر نه ده، د عمران د آبادولو نه. یعنی موږ راغلي په دې خاطر چې د تاسو وطن در آباد کو. موږ د استعمار لپاره راغلي، د بیا آبادی لپاره راغلي. نو چې دا قصه دوی شروع کړه او په دغه ډول نظریات باندې دوی خلق تیر وستل یا د تاثیر لاندې راوستل، نو بیا نتیجه یې سره وته، نتیجه یې دراوته چې کومه به 1 لک فوز درلوده، دا 1 لک واړه فوز ده ټول د انګريز په خدمت کې شو. کومه به تعلیم او تربیه درلوده، تعلیم او تربیه به د منګو، مکتب به کې د منګو، مدرسه به کې د منګو، کتاب به کې د منګو، خو مفاهیم او نظریات، مفکورې او عقاید د کې د دوی راغلي. د کتاب نه د جهاد، د دفاع، د قتال، د مسلمان د عزت، د کافر نه د نفرت، د کافر د مقاومت او د مقابله دغه په خلاف د درېدلو، دا مفاهیم ټول تنوع وستل. مولای د ټولنې نه د مسجد په کونج کې بندي الته معاصره ټولنه یې داسې تنظیم کړه، ځوانانو ته بیل سازمانونه جوړ کړل، ښځو ته بیل سازمانونه جوړ کړل، تاجرانو ته بیل اتحادیې جوړې کړې. د خلکو ترمنځ په اقتصادي، مدني، جزایي، حقوقي، عدلي مجالاتو کې خپل قوانین راوېستل، هغه په خلکو باندې تطبیق کړل. نیکان خلک په ټولنه کې پټ او بدان او بدمعشان خلک دا کې زړور او براله شول. تر دې چې یو وخت په ډېر کلونه مخکې تقریبا 10-15 کال مخکې د بدان خلکو د ډمانو به یو سندره ویل په افغانستان کې، وینن د چارسیانو خرابات ګل ګلزار دی او تخته مولا چې بخت خوار دی. مولا ته ویل تخته پټ شه ځکه ته بخت خوار شوی، نعوذ بالله، او د چارسیانو خرابات به ګل ګلزار غا. نو مولا هم یو ډول فشار لاندې، صالحان نیکان خلک هم د فشار لاندې راغلي، ځکه حکومت خلاف، قانون خلاف، پوز خلاف، محکمه خلاف، ملک خلاف، مکتبی خلاف، د پوهنتون معلم، د پوهنتون استاد تر ډیره حد دای خلاف، استخبارات خلاف، رسم و رواج خلاف، رادیو او تلویزیون خلاف، مجله، اخبار، نشریه، کتاب، ناول، دای هر څه د په خلاف. نو په ملایانو او استادانو او هغه خلکو کې چې اهل دین خلکو د سمې لارې خلکو، دوی هم ته یو روحي فشار راغلی چې چا به سر پورته که سبب په زندان کې، چا به سر پورته که سبب د تهدید لاندې، سبب توهینېده. نو په دې ډول باندې دوی د امت افراد ته، د امت ځوانانو ته، د نوو نسلونو ته د انهزامیت، د شکست، د ماتې، د کافر سره د غاړې وږي وړلو روحیه ورتلقین کړه. بس خلکو ته دا و چې د نظام سره چلیدي نو ژوندۍ به پاتې کیږي، او که د نظام سره نه چلیږي خطر سره به مخ، یا به وژل کېږي، یا به تړل کېږي، یا به تبعید کېږي، د وطن نه به شړلی کېږي، یا به تعقیب لاندې پټ ژوند تېروي. او هغه چې خلکو هم د جهاد او مقاومت او مقابله دا پرېښوده. قوانین هم د دوی ومنل، نظامونه هم د دوی ومنل، نصابونه هم د دوی ومنل، د ژوند لپاره فرهنګ هم د دوی ومنل، لباس او رسم او رواج او عادات او تقالید او مناسبتونه دا هم د دوی ومنل. نو دا امت د شریعت نه لري شو او د مقابله توان له لاسه ورکړ، د مقابله توان له لاسه ورکړ. خو چې کله یوازې یو څو کسان ځوانان یا په مدرسه کې یا په جماعت کې یا په پوهنتون کې دا عزم وکاو چې موږ د کافر سره مقابله کوو، خیر کده ټانګ لري، که توپ لري، که طیاره لري، که وزارتونه لري، که پوز لري، که استخبارات لري، که زندانونه لري، که هر څه لري، د موږ هیڅ پام ور باندې، هیڅ پروا ور باندې نشته، هیڅ پام ورته نه کوو. موږ د دې طاغوت سره مقابله کوو.
په یوازې ځان کو په تش لاس کو راپورته کیو غږ خو نشو بندولې غږ خو پورته کو خپل وګوري الله په دې غږ کې برکت واچو کم غږ چې د خپل ولس د ازادۍ او د سرلوړۍ لپاره د خلکو د نواميسو د ساتلو لپاره د خلکو د آبرو د حفاظت لپاره الله په هغه کې برکت اچي د خپل ولس د پایمالېدلو نه د بچ کېدلو په خاطر باندې کم غږ پورته شي ولو که د کمزور مخلوق حق هم وي الله یې قدر کوي په قران کریم کې یو سورته ده سورته النمل ورته تاسو قرآن حافظان یاستئ در معلوم ده د پوهنتون محصلین یاستئ د مکاتب د مدرسو شاګردان یاستئ در معلوم سورته النمل نمل څه ته وایي میږي ته وایي میږي وګوره تر ټولو کمزور دی تر ټولو بیچاره په خاورو کې سپیره تر ټولو پایمال تر ټولو دی وړو کې جسم مخلوق ټول ورځ په خاورو ټول ورځ په دشتو ټول ورځ په صحراو کې لالهاند د دې په نامه باندې الله یو صورت کړی حکمت په دې کې څه شی ده حکمت په دې کې دا د علما وايي چې د میږي او تور کړی دی او کار کړی دی او هغه کار رب العالمین ته ډېر محبوب او مقبول الله تعالی کار ډېر منلای کار هغه څه شی هغه د میږي خپل قوم د بچ کېدو لپاره د پایمالېدلو د ساتلو په خاطر یو आवाज پورته کړی وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون يوميږي غاغو کاو لاره نه ولې چې ګرد غبار را روان ده لخر را روان ده سليمان عليه السلام ده او لخر سره ده اسونه سره دي په زرګونو خلک دي دا باندې میګیان بیچارهګان ته سم توجه شي په دې ګرد غبار او په دې لخر او په دې تیز رفتار کې دا باندې ته صبر کوونی سي سم متوجه شي ورته په یو جګ ځای ودرې د خپل قوم ته غږ کوي اي میګیو قالت نملة يا ايها النمل اي میګیو ادخلوا مساكنكم نو زه خپل سورته پټ شي پایمال نشي لا يحطمنكم سليمان چې تاسو پایمال نه کې سليمان عليه السلام وجنوده د دې د لخرې لقصد خو نه کوي وهم لا يشعرون هغه به تاسو متوجه نه پام به نه چې تاسو ملادل ته یاست نو دې میږي څه چلو کوم د خپل قوم د بچ کېدلو د ذلت نه د تبا کېدلو نه د خلاصېدلو په خاطر یو आवाज پورته د دغه کمزور مخلوق आवाज د دغه پایمال مخلوق आवाज الله ته دونه منلای و الله ته دومره قدر منو چې الله په قران کې نازل کړ د قیامت تر ورځې به دا تلاوت کیږي د دې میږي आवाज به تلاوت کیږي د نعره به تلاوت کیږي دا به خلکو ته ورول کیږي او انسانانو ته د عبرت درس ته پدې چې کومېږي هم د خپل قوم د بچ کېدلو لپاره هغه وکوي یو غږ وکوي نو الله به برکت الله تبارک منلای قرآن کې به دغه په نامه باندې سورۃ نازلې چې زه ته د خپل قوم لپاره د خپل ولس لپاره د خپل ملت لپاره د خپل راتلونکو نسلونو د بچ کېدلو په خاطر باندې د خويندو مایندو د مسلمانانو د مستضعفینو د استضعاف نه د ظلم نه د خلاصېدلو په خاطر غږ پورته کوم الله په دې غږ کې برکت نه چي ولې به نه چي الله برکت کې واچو اولینې جهاد چې موږ تاسو د روسانو د کمونستانو په مقابل کې شروع شوی و د 2 او 4 15 لس محصلینو په لاس باندې الله کامیاب نه توپک درلود بیچارهګانو نه توپ درلود نه ټانک درلود حتی هیڅ شی نه درلود د پانتون په صحنه کې د پانتون په لینیه کې د پانتون په درسګاه کې د مناظره او د خبرو او د مناقشه د دې سلسله شروع شو په عقل او په دلیل او په استدلال باندې دا ثابت کړ چې کمونیزم کفر ده کمونیزم د افغانستان د خلکو نه یو پردي نظریه او مفکوره ده دلته نه پرې رب العالمین برکت کې واچو دی आवाज کې دا आवाज الله ته دومره مقبول او دومره منل شو چې په میلیونونو خلکو ور سره راغبر کړ دا आवाज 15 میلیونه انسانانو په आवाज هجرت وکړ دي سره د خپل کور وطن پټي باغ دکان معاملې پرې خودلو ته تیار شول په غرونو په دشتو په کمپونو په دې کې ژوندۍ ور سره شو په لکونو ځوانانو وسله پورته کړ د دنیا تر ټولو په نظامی لحاظ لوی طاقت هغه د شکست سره مخ شو د درې ځوانانو غږ پورته دغه سکوت مات ک دغه رعب مات ک خلکو ته دا اروپا حواله چې منګه یوازې روحي شکست خورلې دښمن تیر وستلی یو په
په من کې مطرح شته، په من کې دا توانایي شته، من سره ولس ده، من سره د الله نصرت ده، من ځوانان لرو، من خپل نسل لرو، من خپل حقانیت لرو، د من مفاهیم د من عقیده د دې ده چې په دې د من ځان قربان کړو، د دې نه د من ځان فدا کو. الله په आवाज کې برکت واچو. لو عظیم جهاد شروع شو. د امریکا په مقابل کې جهاد دیو څو بیچارهګانو شړلو راټلو، دیو څو دربدارو طالبان چې مدرسې طالبان بیچارهګان نه پوز درلوده، نه لښکر درلوده، هیڅ شی نه درلوده، نه وسله درلوده، نه ملي او بین المللي ملاتړ درلوده، هیڅ شی نه درلوده. خو ویل دلته ظلم روان ده، وحشت روان ده، د کفر سره ملګرتیا روانه ده، د خلکو ناموسونه د عزت کیږي، د خلکو مال ته ناقصل کیږي، د خلکو بچیان تختول کیږي، بدفعلی ورسره کیږي. راپورته شو د مسجد او د محراب نه خپل غږ وچت. تاسو ولې د پدې غږ کې الله څومره برکت واچا. نن په زرګونو ځوانان د استشهاد په صف کې ولاړ دي. بے صبرانه انتظار به خپل څه وخت به نوبت را رسي. دغه غږ سړی نه لیدلې، نه ور سره ناشته شوی، نه دغه خبره اوریدلې، نه وخت ور سره تیر کړي، نه څه مادي منفعت ورته ورکړي دته. خو هغه سړی د اخلاص غږ پورته کړی و. د اخلاص په غږ کې الله دونه برکت واچاو. نه یوازې دا چې د افغانستان خلک ور سره ودرېدل، په ټوله دنیا کې چې چیرې مسلمانان دي همدغه سړی ته لاس په دعا دي، همدغه سړی ملګرو ته لاس په دعا دي، همدغه څو طالبان د مدرسې نه راپورته شوي لاس په دعا دي، لکه پرون چې څو محصلینو ته لاس دعا. نو د غږ پورته کول او د رعب ماتول، د سکوت ماتول، دا لوی کار ده. موږ په امدې باندې خالص الله کړو. دښمن موږ د رواني روحي شکست سره مخ کړو. په دایره ته تلقین کړو، د رادیو لاره، د اخبار لاره، د نظام د حکومت لاره، حتی کله ناکله د محراب او د منبر لاره، د مکتب او د مدرسې لاره، د مفتی او د دارالفتاء لاره، چې دوی په مقابل کې جهاد د هلاکت ځان ورغورځول دي. دا نشي کېدی، دا ناممکنه ده. څنګه ممکنه شو؟ څنګه دغه تاسو خالی لاس ځوانانو په لاس باندې په خپل اډوکو غوخو وینو باندې حمله وکوي، د دوی پرخچې پورته شي اسمان ته. څنګه د مليمات سره الله مخ، څنګه د اته څلو حملکتونو پوزونه دلته راغلي، یو په بل په سرزوړي روان دي، سرزوړي یو په بل په روان دي. غلامان ورته وایي ټینګ شي، موږ چاته پرې دی، دوی تاسو په شي خپل کارم په شي موږ درنځو دلته نور نه کیږي. پرون د وزارت دفاع د امریکا د وزارت دفاع یو څوک ده، هغه وایي چې افغانستان د امپراتورۍ قبرستان ده، د لوی امپراتورۍ هدیره ده. که چنګیزیان راغلي هم دلته ښخ شوي، که انګریزان راغلي هم دلته ښخ شوي، که روسان راغلي هم دلته ښخ شوي، که امریکایان راغلي هم دلته ښخ شوي. دا د لوی امپراتورۍ هدیره ده. بچ ماجه ته دې ځای راورسېږي نو بیا دلته خاورې کېږي. په مقابل کې موږ او تاسې غیر له عزیمت نه، غیر له حوصلې نه، غیر له د الله په نصرت له توکل نه، له روحي امادګۍ نه بل شي خو نه لرو. خو دا اوس پینې چې ټول خالص الله ناست دي، هېڅ شی نه لرو. ټوپک په لاس راشي ډزه وکړو، ټوپک په لاس نه دعا کوو، ځان ورته تیارو. غیر له خپل سر نه بل څه په واک کې نه لرو، غیر له خپل بدن نه بل څه په واک کې نه لرو. دا د الله امانت ده لمن سره، دا سر او دا بدن، دا په داسې لار باندې استعمالوو چې هغه د الله د رضامندۍ سبب ګرځي. په هغه لار باندې موږ الله جنت ته رسوي. نو امت دوی اخیسته و د رواني او روحي شکست سره مخ کړی و. خو څو کسان پکې را پیدا شول په هر ملک، په افغانستان کې را پیدا شو، په نور اسلامي ممالکو کې را پیدا شو. چیرې یو کس، چیرې دوه کس، چیرې 15 کس، چیرې له مکتب نه، چیرې له پوهنتون نه، چیرې له کومې فاکولټې نه، چیرې له کومې مدرسې نه، سبا یو درې ملګري له ځان سره مخ کړي، ملګري کړي. په ټول اسلامي نړۍ کې جهادي تحریکونه راپورته شو، په ټول اسلامي نړۍ کې اسلامي تحریکونه راپورته. انګريز هم ماته وخوړل، چنګیز هم ماته وخوړل، روسان هم ماته وخوړل، فرانسویان هم ماته وخوړل، ایټالویان هم ماته وخوړل. هر چیرته چې راځي بس یو حمله وکړي، خو بیا خامخا بل ګوري شکست په نصیب وي بیرته. نو د امت د ذلیل کېدلو د اسبابونه یو سبب یې دا و چې کافرانو
مسلمانانو ته یو روحي شکست ورتلقین کړی مسلمانانو ته دا وشي تاسو څه نشئ کولی تاسو څه نشئ کولی زور نه ده برابر او عافیت خیر په دې کې ده چې بس لمن سره گزاره وکوي خپل نوافل کوي خو د فرایض خبره به نه کوي جهاد فرض ده دې خبره به نه کوي د شریعت تطبیق فرض ده دې خبره به نه کوي ذکر او اذکار د مادام مست قلندر دا کوي پروا نه کوي دا شان کوي نوافل کوي دا پروا نه کوي فرق نمبر وایا دي مستحبات خو فرض ګور چې یو نمبر هم کېونه وایا کله چې د امت ځوانانو مخلص او علماو هغه په دې باندې پوښول چې دا مازی او روب ده قط نه ده هغه راپورته شو आवाज پورته کړ الله په आवाज کې برکت واچو الله ملاتړ ورته پیدا کړ الله انصار ورته پیدا کړ الله تعالی په زرګونو په لکونو ځوانان د دې ترڅنګ ودرول د میندو دواګانې هم دي شوي د خزو د پیغلو دواګانې هم لې شوي خلکو معنوي ملتیا وکوله ویني چې رب العالمین څنګه نصرت ورکړي مسلمانانو ته دوی اوس هم کوشش کوي چې د خپل رادیوګانو لاري د خپل سیاسي محللینو لاري دا دوی د احمقان د سیاسي کارپوهان بولی د افغانستان د چارو سیاسي کارپوه د فلانه کار د چارو سیاسي کارپوه په خاور به خبر نه وي حتی د غذاینو نمونه بل غلط اخلي احصائیه به غلط وایي تحلیلونه به غلط کوي دا فکر کوي چې په دې ولس کې څوک نشته ده چې موږ په دې غلطۍ باندې پوښي حقایق به پټوي د حق او د باطل ترمنځ به یو خلط ملت یو شی جوړوي خپل خبره په باندې تیروي ترڅو چې خلک ته دا هغه کې تلقین کې چې ګوري د جهاد د کفارو مقابله دا د تاسو له توان وتل خبره ده او راځي په یو څه سره جوړ شي ځوانانو ته د وسوسه ورچي چاینده لري اولاد به لري خزه به کوي ودونه به کوي منصب به ولري حکومت به ولري موټر به ولري عيش او عشرت به کوي د جهاد لاره او د قرباني دلو لاره د څنګه لاره د دې خطر لاره د پرې ځوانان د راکټ نه راګرځي د کرکټ څوباړې په لاس کې ورکوي شپه ورځ دوی دی کرکټ د کرکټ لپاره څونه ډېر پیسې مصرف کوي څونه ډېر کانالونه کار کوي څونه رادیوګانې کار کوي څونه لیکوالان ورته کرای کړي دي څونه میدانونه ورته جوړوي څونه اتحادیه ورته جوړوي څونه د دنیا کونج ته رسوي په خپل تیارو کې خو د راکټ والا سړي په نیمه شپه تیاری راپورته کوي په نیمه شپه په تور شپه کې په تور ځنګل کې په تور اسمڅه کې ورنه خلاصيږي نه د راکټ ځوان او د کرکټ ځوان په خپل تیاری کې د کرکټ میدان ته آسیا ته بیا اروپا ته بیا افریقا ته بیا امریکا ته بیا کامرې مت مسلط کړي کور ته هر حرکت ورسوي د هر خزه مخته د هر ځوان مخته د هر پیغل د هر ماشوم مخ اوس په دې کوڅو کې تاسو ګورئ موږ تاسو په افغانستان کې ګورو ماشوم په لاره باندې روان اسې په چټي ملاقونه وهي لاس باندې ساړي راړي تش لاس لکه څوباړې په لاس کې ماغه سي اکټونه وکړي ځکه هم دا شی لیدلی دي عکس دې مدویني فلم دې مدویني تبلیغات دې هم د په حق کې اوري حکومت هم دی ورته یو قهرمان په حساب باندې معرفي کړي نو خو خامخا بده هم ونه متاثر کی نو کله چې د امتنا د روحي شکست د روحي ورنلاړ شي ختم شي په دې امت کې ډیر خیر شته په دې کې ډیر ځوانان دي په دې کې ډیر د قرباني خلک دي په دې کې ډیر سرمایه ده په دې کې ډیر مفکرین شته په دې کې ډیر مخلصین شته د سره راټولېږي نو کفار کوشش کوي چې موږ تاسو په رواني لحاظ په روحي لحاظ د فشار لاندې وساتي او دا راته وایي چې ته نشي کولای لکه هغه یو ټوکه ده کنه یو قصه ده د مکتب کې به اکثره خلکو مثال به تور بیانوله وایي کوم معلم و هغه له غونډې داسې سخت و ډېر چې چا به کارخانګي نه وکړي یا به څوک ناوخته راغلی یا به په درس نه پوهېده هغه ته به یې سم وهل ورکول نو بیا د هلکان ته نه ډېر تنګ شوي و بله ورځې په خپلو منځو کې سره څه چلبټه غوندې جوړه کړې وه وایي راځي معلم صاحب ته به ووایي چې یاره معلم صاحب ته خو معلم صاحب نن داسې مړاوه غوندې ښکاري داسې ګډوډ غوندې وایي ولا پوه نه یم څه خبرې ما وایي نه معلم صاحب نن بدل ښکاري بل وایي یاره معلم صاحب ما ته هم داسې لکه داسې مړاوه زیړ غوندې راته ښکاري بل چې وکتل ورته وایي یاره معلم صاحب نن خو دا شونډې هم داسې وچې غوندې ښکاري راته
شونه دي موجي ابل او په هغه کوي یار مالو صاحب د پوستکه دینه د تورنګ باندې کله څه غم تکلیف یو شی چې در پېښ شوی ابل ته مالو صاحب ته خو دې نه تیر کړی د معلم روحیت کرا ورته لویدل کرا چې دا یو د خبرو کوله دا بل خبرو او د علامه ټول یو بل سره نختی دي دا چې زه اشتیا مریض مو په ځان باندې پوه نه یم د معلم روحیه مول وي د ماته شو په دې ورځ وهل محل شي ونه کول ځان اخته شو ځان د چورت کې شو چې ما څو شو چې دا ټول دغه یو خبر راته کوي یاره لکه چې زه خنکو راځه دا حالت اړتیا بدل شو سبا چې بیا راغی یاره معلم صاحب خو ولا ورونه راکړي نور خراب شوی سخت ته تبر تیر کړی بیګا کاش کې نه راتلای خیر درسونه دی بل ورځ بشي وي دونه تکلیف باندې تراغله د معلم اړتیا ورته راځي شو اړتیا غړي سست شو بل ورځ خو روحي فشار لاندې راغی دا روحي فشار داسې ده چې دا عضوي تاثیرات لري یعنی د انسان په اعضاء باندې د تاثیر ښکاري درې مرز شو معلم اړتیا لړزان دی راغی ته به تیر کړی رنگ نه بشاره زیړ ده او داسې په یو ډول مړاوي حالت کې را بیا لکان اجازه واخیسته چې زه خو نور نشم راتلی او څو ورځې زه تر څو ښه کېږم بس تاسې خپل درسونه وایه خپل زاړه درسونه تکراروئ معلم مریض شو چې معلم مریض شو د په کور کې پرېوته ورځ په ورځ مرض زیاتېږي بل ورځ د لکان چې هسې نشته دی مړ شي او خونې موږ ته را په غاړه شي وایي څه چل کوي ورځو کور دغه لکان چې د چلوټه جوړه کړو کور ته ورغلم پښتنه ته استاد ډیره موده شو نه راغلی دا هفته شو د پښتنه ته راغلم ایو ورته یار معلم صاحب ته خو ماشاءالله خښوي دا رنګ به خسر خپ کې پیدا شوی دا د معلم احتیاط تندې لګو غوړې دا هغه ته معلم صاحب وزن دې کم شوی خو نور ماشاءالله داسې چست شوی غوندې ښکاري سم برابر ده لږ دورم معلم صاحب خوشاله شو ابل ته یار استاد د دواګانې سره خرابې پرې د دواګانې نور بس سم صحیح ان شاء الله به جوړې ده وي خنو دواګانې بس کوم وای د مانس ته معلومات دا ټول زهر یا ټول کیمیاوي مواد دا نورم خرابې بس نور خې ابل ته مانس مسجد ته خوځي هو خود سم مسجد ته خچوي مسجد ته لایشه نو روغي استاد راځه سبا ته د کان انتظار دي ټول سنف درته انتظار د موږ څخه خبر شي روغ جوړ سړی چې مسجد ته تلای شي خو مکتب ته راتلای شي راځه معلم یې وایي وګورې د روغ جوړ چې سبا سم دم راغی بیرته مکتب ته راغی نو دې لکانو مریض کړي وو هم دې لکانو بیرته را جوړ کړ یا الله په فضل باندې نو دي کافران بس چل کړي مسلمانانو هله مریض هله کمزور هله څه نشي کولای هله ته پټ وسیګه هله ته ځان محکاره کو هله شکل دې بدل کا هله ګیره وخري هله لباس غربي واغونده هله دا چلو کو هله د حکومت سره مقابله ته ځان مته آماده کو هله پولیس نه وتخته عسكر نه وتخته هله د زندان نه وېریګه منګه هم داس چل کو دی امت ځوانانو هم داس چل خو چې یو څوک ورته پیدا شو ډک کې د زندانونه راپورته شي الله دې موږ سره ملګری ده ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم کته چې الله دې دین نصرت کوي الله وي تاسو نصرت وکړي نو چې دا आवाज پکې راپورته دې आवाज کې الله برکت واچاو اونې ده چې څنګه بیرته لمرز نه را جوړ توپ نه لرو تانګ نه لرو تیار نه لرو خو ټول دنیا را نه پچی غوډه امریکا علیده چغي وهي برتانیا علیده چغي وهي فرانسه علیده چغي وهي ایتالیا علیده چغي وهي جرمنی علیده چغي وهي استرالیا علیده چغي وهي کاناډا علیده چغي وهي ملل متحد علیده چغي وهي دا ټول رانه پچو او د دنیا څونه خلکو لمنګ نه رنگ واخیست تاسو وګورئ د اسلامي دنیا کې چې څومره تحریکونه دي جهادي تحریکونه دا اوس بل فعل د غرب په خلاف چې جهاد اخته دي د دې ټول مشران په افغانستان کې تربیه شوي دي چې دی هر یو تاریخچه ګور وي قندهار کې دونه وخت تیر کړی خوست کې دونه وخت تیر کړی خلدن کې دونه وخت تیر کړی د الفاروق معسكر کې دونه وخت تیر کړی د فلاني ځای کې دونه وخت تیر کړی فلاني قومندان سره دونه وخت تیر کړی فلاني ولایت کې دونه وخت تیر کړی او د فلاني په فارسی پیږي د فلاني په پښتو پیږي د فلاني په نورستاني ژبه پیږي د بل وطن خلک ځکه دلته کلونه تیر شوي بیرته تل الته جهادونه شروع دا مشران کدی الجزائر دي کدی تونس دي کدی لیبیا دي کدی مراکش دي کدی موريتانیا دي کدی مالی دي کدی اریتریا دي کدی سودان دي کدی یمن دي کدی شاوخاته دي خلیجي ملکونو نور دي دا ټول چې ګوري د دلته د خلکو موږ نرنګ واخست موږ تاسو په حقیقت کې د اسلامي نړۍ د ځوانانو لپاره د استادۍ مرتبه لرو دلته راغلي لمن سره یار څه زده کړی د
موږ تر سوري لاندې زده کړی دي موږ په راهنمایي کې زده کړی دي موږ خپل سینه ورته آزاد کړو موږ ملاتړ کړو دي موږ د دې خزي ماشومان د دوی ابرو موږ ساتلو موږ ځان قربان کړ دوی ته د عزت درس ورکړ نو ځکه په ټوله دنیا کې وڅوک دا وایي نشي چې د ملا بی غیرت ده طالب بی غیرت ده طالب د ما په سر سودا وکوله ملا د ما په سر سودا وکوله تاسو چې انټرنیټ وګورئ تاسو چې کمپیوټر وګورئ هر خبر چې د طالبانو په حق کې راغلی لاندې خلک په خپل تفسیر کې یو بل دعاګانې لیکلي چیرته خزو دعاګانې لیکلي چیرته ځوانانو دعاګانې لیکلي چیرته سپینګرو دعاګانې لیکلي چیرته نورو نیکانو خلکو دعاګانې لیکلي او دا یو څه کې تاسو په دنیا کې د منګ سر ورک تاسو طاغوت ته ماته ورکړه تاسو دنیا خلک هم د غرب د رعب نه خلاص کړ تاسو د دیموکراسي منتر ور مات کړ تاسو د غرب اصلي څیره خلق ته ورخوده چې نه ازادي شته نه حقوق بشر شته نه مساوات شته نه دیموکراسي شته بلکې دا ټول اصلي خبرې دي تشه خبرې دي یو استبداد ده یو ظلم ده غلا ده وحشت ده د خلکو وطنونه نیول دي د خلکو شتمنۍ لوټل دي په خلکو باندې د خپل زور او ظلم قوانين په زور عملي کول دي توپ او ټانګ او د بم او زندان په زور باندې تاسو خلکو ته د غرب اصلي څیره ورښکاره کړه نو خبره مې دا درته کوله چې غرب کوشش کړی چې مسلمانان او اسلامي امت یو ډول روحي شکست سره مخ او په دغه منتر باندې ډیر خلک وده کړی و تړلی و او چې کله څو مخلص کسان پیدا شو आवाज پورته کړ په आवाज کې الله برکت واچاو د دنیا ګوټ ګوټ ته الله دې आवाज ورساو الله چې یو میږي आवाज د قیامت تر ورځې پورې رسولای ده او رسوي او سورۃ النمل نازل کړي په دې خاطر چې د خپل قوم د بچ کېدل او د تباہی نه د اخلاصېدل په خاطر आवाज پورته کړي आवाज د تېختي आवाज پورته کړي چې پټ شي د مقابله आवाज نه پټ شي ما چې د دوه خلکو د خپل اتباع د ژوند محفوظ شي ځکه د مسلمان په مقابل کې مقابله نه یو د الله نبی سليمان عليه السلام لخر خو مجاهدین وو پټ شي د دین چې تاسو په عمل نشي خو د आवाज الله ته ډیر محترم د دې چې د مفهومي د عزت معنا ورکې پرتا کمنګ نن همدا आवाज پورته کو نو الله به خامخا برکت پکې اچي په خپل فضل او کرم باندې د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوي د دنیا خلک به مونږ ته دعاګانې کوي د دنیا مسلمانان به مونږ په نیکنامۍ باندې یادوي نو دا د مسلمانانو په خلاف د رواني یا روحي جنگ سلسله کې چې کوم د کمترۍ احساس په مسلمانانو کې پیدا شوی و دا د مسلمانانو د کمزوري یا د ذلت د عواملونو یو عامل و چې دا الحمدلله د الله په فضل او کرم باندې د مخلصینو او د دعوتګرو د مجاهدینو د نیکانو خلکو د کار او د زحمت او د غوي د کوششونو او د غوي د سنجشونو د غوي د تدابیر او د الله د توفیق په نتیجه کې دا الحمدلله مات شو نن ټول دنیا ته موږ आवाज رسیږي نن د دنیا خلک په دې پوه شو چې دوی مسلمانانو ته ماته نشي ورکوله لګیا دي خپل لخرې بیرته کشکاږي خپل خلک سره پورته شوی دی موږ لخرې راو باسي موږ ځوانان راو باسي موږ نور جنگ نه غواړو هر چیرته چې ګوري مظاهری دي په غرب کې او کارتون پلی کارتون د بورډونه پورته کړی په سره غاټ لیکي نو وار نور جګړه مکو هغه مډالونه چې امریکایي فوجیانو ته ورکړي وو د شجاعت مډالونه هغه د شیکاګو د غونډې چې څه موده مخکې وشوه الته د خپل مډالونه راوښ کول په سرکو باندې وشتل او په خپل عسکري بوټو په سره په باندې وګرځیدل پایمال کړل د افتخار مډالونه نه دي دا د ذلت مډالونه دي د مظلومانو د وینو د تویولو په مقابل کې مونږ راکړل شوی دي بیرته ورواlte د شیکاګو بینالمللي کانفرنس د ناتو د هیوادونو په امریکا کې الته ورواله پر ټول سیمه خاردار ته کړه د نور په خودل ده د جنگ مخالف خلک هغه پوزیان چې جنگیدلی وو اوس بیرته خپل کورونه لږ نه ورواله د خپل مډالونه الته بیرته ودا دروخت دای موږ نه دی پکار اوس الله تعالی د دې خپل خلک په دې سره پورته کړی دي د دې قربانیو د دې رشادتونو د دې جهادونو د دې استشهادونو د دې برکت د الله ته امید ده چې دا الله ته قبول دي دا ځکه خو الله کې برکت راځي موږ تاسو ټول اوس په مجموع کې په ټول افغانستان کې یو ټانګ نه لرو خو د دوی په زرګونو ټانګونه د موږ نه په بیره کې د هر څه نه ویریږي د
د دیوال نه ویریږي د پلن نه ویریږي د ونې نه ویریږي د بوټي نه ویریږي د سړی نه ویریږي د خزې نه ویریږي د ماشوم نه ویریږي د خره نه ویریږي د اس نه ویریږي د بایسکل نه ویریږي د موټر نه ویریږي د موټر سایکل نه ویریږي د هر شي نه ویریږي وې دا وسره باندې الوزي په ټانګونو باندې غاټه لوهې په سرو لوهو باندې سپینو خطر باندې کړی چې رنځ کېږي باندې مره نږدې کېږي هغه لامساس ته نه جوړ شوی چې ماته اوس لاس نه راوړي د انسانانو نه کرکه کی هر شي چې بوټه مرتخکاره شي چې په دې بوټي کې بیرته یې خي چې ځوانو نږدې کې ګیراوري هم ته نه ډاري کې بیګری وي وسه دا چاز د کړای دا بیګری هم ډاري مره نږدې کېږي لاره نه چیلو وي مره نږدې کېږي دای په فولادو کې پټ په ټانک کې سپور یو سړی الګ پیاده روان یو نه ډاري کې مره نږدې کېږي ډاري هم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نصرت بالرعب مسيره شهر ز ماته نصرت راکړی شوی ده د کفار په مقابل کې د هغوی په ځل کې په ویرا چونه باندې د یوې میاشتې د مسافې په اندازه یعنی د ما او د کافر ترمنځ د یوې میاشتې پیاده تک مسافه وي دای به الته لمانه ویریږي موږ نه خو د لاسو میاشتې په مسافه کې نه الله وویراو کاناډا ته هم په لاسو میاشتو کې پیاده نشو ورته امریکا ته هم په کال کې نشو ورته په وچه کې چې پیاده ورشو ترڅو چې سمندر غاړه ته رسیدو کال برابر تیر شوی خو اماغه تر نه په ویره کې په فلوریدا کې رانه په ویره کې دي په کاناډا کې رانه په ویره کې دي په پینټاګون کې رانه په ویره کې دي په کانګرس کې رانه په ویره کې دي په لندن کې رانه په ویره کې دي په پاریس کې رانه په ویره کې دي د دنیا په هر کونج کې رانه په ویره کې دي د موږ د استشهادیان نه د موږ د مجاهدینو نه د موږ د هغه خلکو نه د خپل سرونه دی الله په خاطر نظرانه کړي دوی هر چی نه په ویره کې موږ په اطمینان باندې ګرځو دوی په ویره کې ګرځي ابل ورځ یو وزیر خبره لیکلی او مضمون ور باندې لیکلی و یو وزیر ده هغه خبره کوله چې یار د پیاده ګرځیدلو په ارمان ما د پیاده ګرځیدلو په ارمان باندې ما چې کله به زه د سلګ یو څو متر یو څو کیلومتر سره په غاړه یا په ځکه پیاده وګرځیدلای شم ځکه ټول ژوند می د زندان کې بس لکه په کپاس کې چاچولای موټر کې وخېجه شاتم سکیورټي روانه مخکم سکیورټي روانه لکور نه ترغه پورې دفتر پورې په موټر کې له دفتر نه ته کور پورې په موټر کې له دفتر نه ته ارګ پورې په موټر کې له ارګ نه تر خپل وزارت پورې په موټر کې له ولایت نه بل ولایت نه په موټر کې له یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته په موټر کې له خلکو نه پټ له هر چا بازار په سمستري ګړندې ګرځېدای نشم د عادي انسان په کاش کې زو ګرځېدای شم موږ تاسو چې چیرې مزړوي که په غره کې مزړوي که په خار کې مزړوي که په پارک کې مزړوي که په دشت کې مزړوي نرغونه هر خواته ګرځېدو دي پیاده ګرځېدل په ارمان دي ځکه چې د موټر راوته به نور ژوند دته ناممکن ښکاري او موټر نه یو په $10,00,000 او په $10,00,000 باندې ځانته زدي مرمي موټر راغلي زردار موټر ځانته دا وزیران ټول په زردار موټر کې ځکه په زړونو کې ویره ورزولې ده الله د موږ نه په ویره کې د موږ د محصل نه په ویره کې دي د موږ د ډاکټر نه په ویره کې دي د موږ د طالب نه په ویره کې دي د موږ د مولا نه په ویره کې دي اوس دوی روحي شکست خوړلای اوس موږ په روحي شکست کې نه موږ سرلوړي ګرځو هر خوا د هر ولایت نه بل ولایت ته زو بیغم اتلی شو دوی د خپل دفتر نه تر خپل کور پورې پیاده نشي تللی د خپل موټر نه کته کېدل نشي د پیاده ګرځېدل په ارمان دي ځکه ګرځېدل ټول د مجبوریت نه یا په طیاره کې دي یا په هلیکاپټر کې دي یا په موټر کې دي په بند ځای په داسې ځایونو کې دي چې الته لا یو کیلومتر لري عمومي سړک ورته بند کړی څنګه معنی یې ویل رځکه عمومي سړک باندې لا پردې موټر نه راپري نور انسانان نه راپري دوی په ویره کې په روغ کې وسیږي موږ او تاسو الله عزتمن کړیو موږ آزاد یو ځکه چې موږ د ازادۍ ناره پورته کړې ده ځکه موږ د جهاد ناره پورته کړې موږ د ولس نه د وطن نه د جهاد د مفاهیمو نه خپل خاور نه د ازادۍ ناره پورته کړې ده الله موږ ته عزت را کړې ده موږ په دې غریبۍ کې الله عزتمن کړیو دوی په دې دولتداري کې الله ذلیل کړی نو چکله د روحي شکست په مقابل کې د روحي بری
دا سلسله تعقیب شي بیا یو عجیب تحول راشي لوی تحول بیا راشي بیا دغه کمزوري خلک په اتومات ډول زورور شي په دې تیرو لسو کلونو کې 12 کلونو کې د امریکا په مقابل کې د متحد د جهاد روان په اول ورځ کې پټو تر بدره کلی کې نشو ښکارې غرو ته وتلی کورونو کلی سره پریخي په نور ځایونو کې په نور نمونه باندې ما ځان نه خوندې کړی اوس په ټوله دنیا کې دوی رانه په ویره کې ځکه الله تحول راوست منګه دا ونه ویل چې دوی ټانګ لري منګه نه لرو نه جنگ نه کوو دوی بارود لري منګه نه لرو نه جنگ نه کوو دوی وسایل لري اقتصاد لري منګه نه لرو وږي جنگ نه کوو منګه اوسم ما د وظیفه راوړې کیسه ده اوسم د منګه شریان د منګه واره طالبان د خلکو دروازې ټکوي یو مړی ډوډۍ د خلکو نه غواړي د خپل ولس نه د خپل کلی نه د خپل خور مور ترور عمه خاله د دې نه غواړي د کافر نه غواړي کافر ورته وي روټو پراټې درکوم درته راشه ما سره نه تانه نه غواړم کلچې کېکونه درکوم نه غواړم پوزي پراړې گزاره کوم خو د تاسو سره به حساب کوم نو بل سبب رونو د ذلت اسباب په جمله کې هغه په مسلمانانو کې د نېشنالیزم یا د وطنیت روحیه خبرول او نشر کول غرب دې ته متوجه چې کوم مسلمانان ټول یو امت یو اراده وي یو قیادت وي یو قانون وي یو په خپل منځو کې سیاسي تړون وي یو ټولنه وي نو دا خلک یې کول سخت دي ځکه چې په یو ځای حمله وکړي دا ټول بل ځای رامنډي وي حل چلته نو پورونه باندې ظلم شي نو دا خلک باید موږ سره تقسیم وکړو دا تقسیم کو د قومونو په بنا باندې ترکیه یو خواته عرب بل خواته بربر بل خواته مصریان بل خواته مصریان د فرعونیت په نام په الجزایر کې بربریان د بربریت په نام باندې په سوریه کې د فینیقیت په نام باندې په ایران کې د بخوانی فارسیت په نام باندې او افغانانو ته عبادت ته زوړ بودا راوتراش سوري په ولا ټوله حاله چې بودایت ده حاله بودایت ده حاله د بودایي آثار دي حاله بودایي معابد دي حاله بودایي مجسمه دي حاله بودایي زاړه پاتشونی دي د په دې خاطر باندې چې خلکو ته دا ورکه چې ګوري د تاسو اصلي دین دغه وو تاسو اصلي دین دغه وو د پلانونو نیکونو دین هم دغه وو ځکه چې د تاسو وطن دا د دین او د اسلام چې دا داسې یو عارضي شی راغلی دا خو د مستعمرینو په لاس باندې راغلی دا خو د فاتحینو په لاس راغلی په زور راغلی اصلي که غواړئ نو تاسو خو دین دغه شی په خوانه ځکه چې په کور کې د تاریخ نیکه د دین آثار راوځي نو ځکه دا ډیر قدرمن وګڼل یو بوت وي دوی په میلیونونو ډالر باندې ارزښت ورکړي هیڅ شی باندې نه به د سرو نه به د سپینو نه به د وسپنې اسه به د کاني نه تراشل شوی خو نه معنوي ارزښت دوی په دې خاطر دوی ډیر ورکړي چې په دې باندې دوی د وطنیت د دین تقویه کوي مسلمانان یو بل نه بیلي نو د نېشنالیزم په نامه باندې مسلمانان سره وویشل هل افغان ده هل پښتون ده تاجک ده ازبک ده هزاره ده ترکمن ده پښتني ده نورستاني ده په دې نامه باندې سره وهل ډبول وشو د عرب او د ترک په نامه وهل ټکول وشو د فارس او د عرب په نامه باندې وهل ټکول وشو بیا دغه نو وروسته چې کله د مسلمانانو دا یو خلافت دا یو نظام دا یو قیادت یو زعامت دا سره ټوټه کو په مختلفو وطنونو مختلفو زعامتونو مختلفو سیاستونو مختلفو پالیسیو په مختلفو سرحدونو سره وشل نو بیا بل کار دا وکاو چې دا وطن یې له هر څه ورته مهم وګڼه چې اوس بنه وطن یادوله هله د ما بیرغ ده هله د ما وطن ده هله د ما پول ده د اسلام ټکی نه یادوي چې وطن به یادوي ځکه چې د اسلام ټکی یاد شي بیا خو اسلام ټول وطنونه کې ټول به بیرته یو کیږي بیا ځکه اسلام خدای یو اسلام خلک یو کوي بیلې یو کوي ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون الله فرمایي دا یو امت د تاسو زه تاسو رب یم ایمان او ویریږي نو شان نه ویره مکو اسلام کوم مسلمانان ټول یو امت ګرځي وطنیت دا وطن چې بس هر څه په دې وطن کې دي نو دا محترم دي ماته د دې وطن نه خاطر نور سره د ما کار نشته
که په نور باندې تندر را پروزي که نور د استعمال لاندې راځي که نور باندې حمله کوي که نور وژل کیږي که په زندانونو کې اچول کیږي او دماغ سازي کار نشته چې د دې سیاسي حدودونه د باندې دي وطنیت هغه لوی بود ده هغه لوی کفري عقیده ده چې مسلمانانو ټوټه ټوټه کړل یو د بل مرسته نه کوي دا د بل وطن په یو وطن کې به خلک په یو وطن کې به خلک لوګي مري خلک به واخه خوري څنګه سره به د بل مملکت کې د تیلو چینی او د دنیا لوی سرمایه به د دې سره په د خپل همسایه خلکو باندې زکات او صدقات بل نه ورکوي ورته ول د بیل وطن خلک موږ د بیل وطن په یو وطن کې به د خلکو د ژوند سوي دومره عالی چې تشناب ته به هم دی په لیفټ او پټي باندې ورزي او په بل وطن کې به خلک کور ته د خره د تیرېدلو د یوخ د تیرېدلو د است تیرېدلو لپاره هم اواره لار نه لري ولی دا د بیل وطن خلک د دې باره کې موږ مسؤلیت نه لرو موږ خپل ځان ته یو غم وکړو خپل ځان غم وکړو نو هر چا د خپل وطن هغه موضوع د ځان لپاره اولویت ګرځولې خپل بیرغ خپل وطن خپل سرحدونه خپل ژبه مده شياني بوتان ګرځولې معبودان ګرځولې غواړي چې خلک دې عبادت وکړي اوس ویل نارینه ته بنگړي جوړ کړی دي په لاس باندې ورچولې رنگ درې رنگ په باندې کې زه افغان یم ته افغان دې دربه درشي چې ته زنانو به بنگړي په لاس کې چولې خو ټیکرایم په سر کنه بیا خو منګایم په وګه باندې کېده ته څنګه افغان شې ولا کفوز د تا د دین په خلاف باندې جنگي 3.5 لک داخلي او 3.5 لک خارجي او ته اجزا افغان ته افغان په دې خاطر باندې چې شکل او صورت د غربي غونډه برابر کړي موږ د نشته او داس د نشته غیرت د نشته شهامت د نشته په خپل ولس باندې زړسوي د نشته ل کافر سره دغه مقابله د نشته بنگړي دی چولې د افغان یم د ور باندې لیکلي لیدلې به مې د دې نوې نسل ځوانه د درې رنګ بنگړي په ځان لاسو کې چولې زه افغان یم رنګ د اسماعیلونه لکه د خزغونه سره شنور په سر کړی دی ورته الکان وس رنګ د اسماعیلونه په غاړه چولې دا رنګ شان خو د خزوي کړ نو وطنیت دا ډېر لوی بوت ډېر گمراه عقیده ده موږ تاسو باید په وطنیت باندې باور ونه لرو دوی چې د وطنیت روحیه په مسلمانانو کې پیدا کړه نو بیا مسلمانان سره وویشلای شو کله په الجزایر باندې مشکل راته مراکش ولا دا موږ وطن نه بیرون دي موږ غرض نشته کله په لیبیا باندې مشکل راته مصر ولا دا خو موږ وطن نه یا وطن نه بیرون دي موږ دځ کله په کشمیر کې مسلمان باندې مشکل راته د نور هیوادونو خلک ده موږ وطن کې نه دي بیرون کله په افغانستان کې مشکل راته د ایران خلک ده موږ په وطن کې که په ایران کې مشکل راته د افغانستان خلک ده موږ وطن نه بیرون تاجکستان ازبکستان قرغیزستان قزاقستان ترکمنستان چچنستان داغستان تتارستان دا نه روسان و خوړل موږ بیغمه ورته پراته وې دا موږ په وطن کې نه ظاهر شاه نادر شاه دا موږ په وطن کې نه مهاجرین او مسلمانانو هجرت وکړ د افغانستان خاورې ته راغلل لدی خو نه د افغانستان ظالم جابر مستبد حکومت نادر شاه په ورولېګ بیرته په واخستل او د امو په سین کې هغه بیرته خپل وطن خو خپل وطن د لدی خو دځې په باندې وکړ د امو په سین کې د بخارا مجاهدین شهیدان شول او بو وړل ولی بس روسانو موږ ته ویلي چې تاسو په دې ته ځای نه ورکړو دا د موږ وطن خلک نه په سلګونو مهاجرین چې افغانستان ته راغلي بیرته د افغانستان حکومت مجبور کړ د نادر شاه په وخت امان الله خان په وخت بلکې دغه نه مخکې هغه نو ورسته مسلسل تر نن پورې چې لږه خو نه څوک راشي د استبداد نه پناه راوړي د ظلم نه پناه راوړي خپل د ایمان د حفاظت لپاره یو مسلمان مملکت ته راشي وینا ته دی وطن نه په حرم کې د حرم ترڅنګ شځان د اسلام مرکز بولي ځان د مسلمانانو نماینده بولي البته یو به د ټولو سہولیاتونو برخورداري د غبل به بچي مرشي خو هغه به خخول نه شي درې ته به نشي وړي وي ته د دې وطن نه ته د بچي د غیر قانوني پیدا شو ته ثبت کړی نه ده ته د دې مالی او ټیکس نه دا کړی ته دا کړی البته چې د چا بچي مرشي خخول نه شي بیرونه غرزي لډاره په کوڅه کې شروالي ولا خلک راځي هغه یو اشاره شته ښه ځکه کزان براله کې حکومت بندي کوي ته قاچاقي بچي څنګه پیدا کړی ته حکومت ولنده خبر کړی ته ټیکس ولنده کړی ته پروت ولې به قانون
ول تر دې وطن هر چیرې وطن دا وطن موږ تاسو په خپل ادبیات او په شعرونو ترانو کې باید ډېر ونه وایو دې نه د وطنیت سلسله شوه موږ اسلام لرو موږ نظام لرو هر چیرې چې مسلمان وي هغه د موږ ورور ده هر وطن چې د مسلمانانو وطن ده هغه د موږ تاسو وطن ده نو دوی چې کله په مسلمانانو کې د نېشنلزم او د وطنیت د سلسله شروع کړه نو هغه بیا په مسلمانانو کې د اتحاد په ځای باندې اختلاف راغی ټوټه کېدل راغله تفرق راغی یو د بل نه بیزاری راغله یو د بل په وړاندې د مسؤلیت د احساس نشټوالی راغی کافر بیا راغله هر یو بیل وډباو ته بیل وډباو نو ته ګوره دا ته په وطن کې نه دی د سره به غرض نه بس ته په خپل حدودو کې اوسېږه تاسو سره کار نشته زه دی وهم بل باندې بل کافر راغی نغه وطن ته نو د نور ته ویل شي ګوري سرحدونو خیال بساتي تاسو د بیل وطن خلک یې د بیل وطن موږ د تاسو وطن ته نه درځو تاسو به ګوري دی وطن کې لاس وهانه نه کوي دا خو نو چې دینم یو الله هم یو رسول هم یو کتاب هم یو مسؤلیت هم یو ټولنه هم یو موږ ټول یو سره دا یواله د موږ په څه باندې رامات ک په نېشنلزم او په وطنیت باندې وطنیت بود د باید پایمال شي باید مات شي اسلام د موږ دین ده او هر خاوره د موږ خاوره ده چې هغه د مسلمانانو خاوره ده د مسلمانانو خاوره چې هر چیرته ده د افغانستان په جهاد کې الحمدلله دا وطنیت تر ډیره حده پورې مات شو د افغانستان درې د افغانستان لارې د افغانستان غرونه د افغانستان ښارونه د اسلامي نړۍ د ځوانانو په وینو رنګین شو څوک د الجزایر نه راغلی څوک د مصر نه راغلی څوک د لیبیا نه راغلی څوک د قطر نه راغلی څوک د سعودي نه راغلی څوک د فلسطین نه راغلی څوک د عراق نه راغلی څوک د امریکا نه راغلی څوک د اروپا نه راغلی نو ته شهیدان شو د موږ درې د دوی په وینو باندې رنګین شو د موږ او د دوی وینې سره ګډې وبهېدې سره یو ځای شوې پیوند واخیست سره ځکه خو نن د ټولو دنیا خلک موږ ته دعاګانې کوي څوک موږ په بغیرتۍ باندې نشي یادولی په ټوله دنیا کې به هیڅ ملت هیڅ قوم هیڅ خلک افغانان په بغیرتۍ یاد نه کوي په جفا به یاد نه کوي چې دا جفاکار دي نو دا ډېر د وفا خلک دا ډېر د میړانې خلک د دوی هدیرې هم دلته دي موږ تاسو په وطن کې د عربي مجاهدینو لوی هدیرې تاسو چې تورخم ترار شي تورخم کې یو هدیره ده 200 کسان یوازې عربان شهیدان شوي په تخخ تورخم کې د عربانو هدیره ده د ګمرک شاته د غرب بیخ کې 200 کسان عربان پکې پاټک ته چې ورشي چې له پاکستان خواته نه یتله راسته طرف د غره لمن کې د دفترونو شاته دغه 200 کسان نه زیات شهیدان دي عربانو دلته خخ نو د وطنیت د سلسله الحمدلله په افغانستان کې ماته شو نو ځکه خو کفار د ماته سره مخ شو او مسلمانانو په خپل منځو کې د څه شي احساس وکاو بیرته دی یوالي ټول دی یوالي احساس وکاو چې افغانستان کې ماته شو یا په نور ملکونو کې بیا ماته شو دا اوس په سوریه کې جهاد شروع شو هفته لا نو تیر شو به باندې چې د دنیا د ملکونو د هر ځای خلاین د چچنی او د داغستان نه هم ورسېدل دا چاته نو چې د ماده وطن خلق نه دي نه دا ماده دین خلق دي وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر که په دین کې له تاسو نمرسته وغواړئ نو تاسو لازم نه چې نصرت وکړئ د دنیا په هر کونج کې چې وس پیښوش مسلمانانو لبل ځانونه ځان به ورسول ولې ځکه دوی وطنیت پایمال مخکې مونږ سره ټوټه کړو په وطنیت باندې نور داسونه به ان شاء الله بیا دا باقي ذلت اسباب څه دي او دغه نه دی وطن لاري چاري دا ان شاء الله بیا پراتنه کې داسونه کې ول بس په دې ځای باندې بس کو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاك الله